ملګرو ویډیو کې ګورئ چې په سوات کې پنجابیان د پښتنو په بامونو ختلي دي. دلته ولس چې دی غوسه کېږي او دا وایي چا خېژولي دي، چا په اجازه ختلي دي. یعنې که لږ همت هم دا ولس وکړي او معمولي راټول شي، پنجابیان د پښتنو غوسې ته نشي ټینګېدی. ګورئ نو اتفاق سره راوځئ وایي. یعنې د ولس زور د خدای زور دی. معمولي راشئ چې ولیدو چې خلک راټول شول، زر زرې خپې راسپکې کړلې، راکوز شول او زینې ورباندې وسپارله او خپې سپکې کړلې. نو ته صبر وکړه، لا خو راټولېدل پاتې دي. الله دې پښتانه په اتفاق کې چې دا تور ښامار او مړه ښامار به ورته نه وي او دا تورې مږې د دې پښتنو د خاورې نه ورکې کړي. ویډیو لایک او شیر کړئ.